قرآن وی بی عزتی لدی نور کوم مسلمان عزت بگٹے مسلمان دنیا کے بہم عزت مندے قبر کے بہم عزت مندے آخرت کے بہم عزت مندے پتہ ولگی رشپیل عزت قرآن ورکو میاشل عزت قرآن ورکو پتہ ولگی رخار سر تعلق دا قرآن راگے منگ سلورم تپوس لرالو منگوی اللہ تعالیٰ جی سنگا انسانان پیدا کری جناتی پیدا کری اللہ تعالیٰ پا کثیر تعداد کی مخلوقاتی دغشان اللہ دا نورنا یوم مخلوق تیار کرے اگر نورانی مخلوق تا پرشتی وی اگر پرشتوں کی اللہ تعالیٰ بعضی پرشتی مقربی پیدا کری مقربوں کی بیار ٹولن اعلیٰ پرشتہ جبرائیل علیہ السلام پیدا کرے منگا سوچ کو اچھی روا میکائیلم تا پیدا کرے اسرافیلم تا پیدا کرے اسرائیلم تا پیدا کرے رب استا دمر گنے پرشتے ٹولے تا پیدا کری ربا پدے کے راز سرے جبرائیل علیہ السلام لتا عزت ور کرے جبرائیل علیہ السلام لدے مرتبہ ور کرے اللہ فرمائی مسلمانا قرآن کو لاؤ کا درشتم سپار رہا وڑا سورہ تکویر چکم دینو اگورا التبتات واضح الپازو کے درے خبر راز معلوم شی جبرائیل اللہ ولی مرتبہ ور کری انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین مسلمان تو جبرائیل صفات در تبیانوما جبرائیل قرآن راوڑے پا نبی علیہ السلام بانے دا جبرائیل دا قرآن سر تعلق تے عزت پا ولی نمی لاویگی اگر جبرائیل چکم دے پا 26,000 ٹرپا کے پا نبی علیہ السلام بانے دا لوح محفوظ نا قرآن نازل کرے مسلمان نن تا تا پتا ولگی را کم قرآن چی عزت جبرائیل لور کرے ہاں قرآن نن ہم تاتا بیانی گی ہاں علماء نن ہم موجود دی ہاں قرآن نن ہم شتے ستا زندگی وسوم باقی را عزت کا جوڑول غاڑے یواز جبرائیل لنا یواز شپیل و میاشتی لنا یواز خار لنا اے انسانا ستا مرتبہ خود پرشتون و مالالا دغا قرآن تالو عزت در کولے شکتا در اور الاسور کا قرآن پسینہ پر یو انسان ولیو قرآن تے مرگرے ہوئے قرآن تے دوست ہوئے قرآن چکم دینا عزت ورکی زستاسو نے او تپوس کو ما دا دنیا کپڑے خلق واخلی دیر دیر آنونو باند دنیا کپڑی جکم دینا موجودی زیب زیبانی پرتی چاب چلتر دیران نا کپڑا نے پورتا کری چی دا کپڑا روالے کورتے ویسی دا ورک خپل مورلا مور چا چکم دینا کپڑا غرزوالی لبہر دا وینزا یو زیکی جکم دینا سنبال کے دوا مور بما شمتوی دا والا دیران باندے اغرزوا دا خو گندہ کپڑا را یو اغا کپڑا را چی دا قرآن کا سوڑا دا غینا جوڑا شی ولی اغا سو پا دیران باندے خو نغرزی کچرتا چاپ بے وقفا لاندے پر ازمک باندے ام کے خودا پاغی باندے دوڑے ہم ولگے دے یو معشوم بچے بے روالے ٹک پہ وئی کہو گوری پدے پوری سگندگین خطرہ خاورین خطری دے بڑ ڈائرک لاش اخپل مورتب ہوئی مور چاپ بے وقفر قرآن کا سوڑا اغا پا دیران باندے غرزولے یا پزمک غرزولے دا یا دا جماعت پہ ازارزے کے جی کندینو پراتوا مور بے فوراں دا غد لاس نوالی بچے تاڑیر خکارو کو مور بے وی زیادتر با پی ولگئی دا خو آگے کپڑا را چرا قرآن نتاوا دا غی کپڑی لی عزت چاور کو دا دا قرآن سری تعلق و مرگیتیار آوستا کم راحل کم لرگے دا دا قرآن دا پار استعمال شی اگر لرگی بان لپاس سوخ پنک دی پاگی دا پاس سوخ پا جی کم دینو ناڑی میں اے مسلمانا تخود شپینم آلا تخود میاشتنم آلاوے تخود لرگینم آلاوے تخود کپڑینم آلاوے تخود شگو دا خاورینم آلاوے اے انسانا تخود ٹولن آلاوے تابان خود رب گواہی کری دا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تابان خود رب گواہی کری دا ولقد کرمنا بنی آدم پتابان خود رب زیب زیب گواہی کری دا تالا خود اللہ عزت در کرے تخوی خیستہ پیدا کرے کہ تارا قرآن پسینہ پورے وانے تاب اللہ تعالی سمرہ قیمتی کی قیمت پدر کی نن منگ تا پتہ لگے را قرآن وفادار کتاب دے منگ ترا پتہ نشتے منگوئے ملے سے بزگار دے دیر ٹیم باندے جی کم دینو سوک نئی لوڈ سپیکر باندے لگے پرید و ریب خپل کار کئی راشا موبائل کی زان لسو گورا رازا پا پولا باندے کینو دوارا بچی کم دینو گپ و لگو منگ تا خود دی کتاب تروسا پوری پتہ نوا زی اختصارن دا خبر کوما تا ہم دا صحابو پشانتی انسان وے اگو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو گورا عثمان زن نورین گورا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو گورا دا نبی علیہ السلام صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورا مخینے چی قرآن کلا پسینہ پوری نونے والے داغو زندگی ہو گورا قرآن چی پسینہ پوری ونیو بیائی زندگی ہو گورا اللہ سنگ زندگی کے انقلاب راوس
نو قرآن وفادار کتاب دی د دنیا کې هم انسان له عزت ورکوي او کله چې انسان مړ شي روایتو کې راځي وفادار مرګره ستان د قبر د ډبې نه ګرځي د سړی ډیر زیات دوست راشي هغه دوست په باندې په خپل باندې خاورې واړی بیا د قبر د ډبې نه چې کم دین واپس شي خکته او ځال لا دی ملشا لاس پورته کی دعا ورته وکي چې د دې ځای پورې زما استاد تعلق او مرګتیاو تا باندې به مصیبت راغې ما ته به دی وي ما به کوشش کو وسه خواستا رب ملشا اخوا چې کم دین زستا سره سنشم کوله یو قران د روایتو کې راځي د انسان سر ته ودرېږي کم انسان چې د قران سره عشق ساتلی محبت ساتلی زندگی د قران کې چې کم دینو تیر کړي د انسان سر ته ودرېږي نکیر منکر راشي هغه پرشتي چې انسان نه تپوس کوي نکیر منکر ته او قران وای تاسو څه کوي هغه وای موږ د دنه درې تپوسونه کوو ستار رب سوکسته ستار دین سو ستار نبی چې کم دینو سوکته وای دته نږدې مرাজি تاسو شکل داسره زماره 200 مرګره تاسو نه ير محسوس نکي ال ال ته ودرېږي هغه نکیر منکر وته وای موږ درې تپوسونه کوو بیا واپس زو نږدې به ناراضي د هغه ځنه تپوسو کوي قران مجبور کی د هغه ځنه نکیر منکر تپوسو کی واپس چې کم دینو وګرځي قران د انسان سره په قبر کې د انسان چې کم دینو دفاع کوي د انسان سر ته چې کم دینو ولاړی ما وفادار مرګري ته وګرا دنیا کې आवाज نه ستاسو سره قبرون کې چې کم دینو مرګره ستاسو جسم او خیال ساتي تانه چې کم دینو عذابم د پکای اخرت کې هم ستاسو مرګره داسې وفادار دوست ہے قرآن ز یو وخت کې شیرګړ ته تلم الله کې یو مدرسه کې دستار بندي وا او یو عالم خبره کوله دلته زمون سره یو طالب علم هغه طالب علم د باجوړ اوسیدونکو د شپې په طالب علم باندې درد راغی او د شپې چې کندنو طالب علم وفات شو هغه دور کې ټلیفونونه نو موبایل نه وي موږ د خط په ذریعہ سره داغه والدین چې کندنو آگاه کړل خبر وکړل خط منګ ولېګا خط په سلور 15 ورځو کې رسی بیا به باجوړنا داغه والدین چې کندنو راځي ټلیفونونه او موبایل دور نو تراغه پورې د ماشوم لاش خرابېږي منګ خخ کو دلته دفنیو کو منګ وېزا دلته طالب علمي کې ور لمرګ راغې د شهید درجه چې کندنو اومندا روایت کې راځي دغه شان چې کندنو دلته منګ دفن کو د الله په لار کې مدرسې تراغله او دفن شو کله چې سور پس والدین خبر شل د خط په ذریعہ سره رالل اغه علم وی کله چې والدین رالل خلق ورته وی چې دا د دې سره موړه د لاش په دزیدلې د لاش په ختم شوی مور پلاروي مونږ به ډوکی بوجي کې راغون کو مونږ به ویسو د خاوري په غسلی باندې با زمونږ زړه ته سکون رسی ځکه مونږ د کم ځایو طالب علم زمونږ بچي به کم ځای خښوي کله چې هغه قبر کولاو کو هغه علم خبره کوله په الله قسم کله چې تلاش لر کو داغه د مخ نه کفن بالکل لر شوره لکه چې سړی ودی داغه خپې د کټه غوتینا د ګلاب یو بوټه را خورشوره د دې یو سپینګ ته ګل نیولې د بلې کټه غوتینا دا سره ګلاب یو بوټه راغله سینه باندې خورشوره بلې سپینګ ته چې کم دین ګل نیولې مونږ ورته والدینو ته وسدا ما شوم چې کم دین وړي مونږه بالکل چې کم دین نوړو نبی له صلوات و سلام فرمایي القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران دا قبر یا د جنت د باغونو نه او باغ دی یا د جهنم د کندونه او کندرا پته ولګی دا هغه طالب علم سره هغه وفادار کتاب هل ته وفا وکړه دا جسم خرابې دول ورنکو دا جسم چې کم دینو خوشبویان او ترونه کې وساتو ګلابونو کې وساتو پته ولګی قرآن هغه مرګره دنیا کې هم در سره ده قبر کې هم در سره ده آخرت کې هم در سره ده دا سي وفادار مرګره نن مونږ ته مقرا او بیا قرآن داسې کتاب دی قرآن داسې کتاب دی ته قتل عبادت درې خیال کول عبادت درې تلاوت چې کوم دی عبادت دایز د کول عبادت او پټولو کې اهم کار دغه کم چې تاسو شروع کړي د قرآن ترجمه یې د کول د قرآن مثال داسې ری زمونږ خلق مخکې مسافرو کې وو ټلیفونونو دور نو موبایل نه وي خلکو به کیسټي او بل تلېګلې دغه شان د خطوط په ذریعہ سره به د یو بل سره رابطې کولې خطونه به لېګل د قرآن مثال داسره ستای ورور دی یا پلار دی یا تر دی سعودي عرب کې دی دغه ځنه او خط راغی کراچي کې او خط راولېګو خط چې تا د څنګه میلاو شو د انسان څومره بے قرار چې تر سو پورې د خط نه کتلې انسان ته تر وخت پورې سکون ناراضي کرے په خپل باندې تعلیم یافتای د زر زر خط کولاو کی
دے بیا لار نه ګوري په لار روان خو خط ګوري د چې کم ځای کې میلاو شي او ګټ تکینی چیرې زماره پلار یا رور یا دی تر بسلی کلی کده چرته پر خط باندې په خپل نه پويږي د فورن ځان تعلیم یافته کس تر سي ير ماته دالک پڑھاو کا زماره رور پلار پر خط کې ماته سوېلې دي چې زاو کار وکم زید سنم نه کړم چې زمانه شم اومدغه شانته د رب د طرفه تا ترا پیغام چې کم دینو قران راغله ره وس کومنګ دا قران روالو منګه قران استا سره می شپته منګ د دینه کسوړي تاو کړي منګ د کافرو ګولې پرې کې خو دې منګ پاک کسوړو باندې اتر ولګول منګ کولاو نه پخپل پینه پويګو منګ عالم ته مخ کې نګدو زما رب د طرف ماته پیغام راغله ماته رب بار بار وای یا ایو الذین آمنو د مؤمن په لپس سره ماته خطاب کوي ماته یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم الله ماته چې کم دین आवाज کوي ماته مولوی صاحب دا قران لک پڑھاو کا د دې ترجمه را توکا زما رب ماته څه پیغام را لګله ماته رسو حکم کړه زاغه کوم د سنه من کړم زرا غینه منشم کچرته یو بیوقفه د خپل رور یا پلار خط روالي هغه باندې اتر ولګي د بشترو کې خفیا کیری د په صندوق کې خفیا کیری میاش کې او پیر را پورته کوي سینې سره لګي سترګو سره لګي دا خط چې کم دینو خپلې دار چاره دا مې د رور یا پلار خط صحیح پکې لیکلي پرې خو نیم خبر دا خو مې چاته نه خو له دې کې سری غلي دنیا به بیوقفه یوازې خپلولو خو کار نه کوي د رب پیغام قران راغله مسلمان یوازې خپلولو کار نه کوي یوازې کوم نه قسم خورلو د پاره د زمکه ر پیسلو د پاره الله نور علی غله ک خپل پويږي قران کولاو کا کنه علم تکینا زما رب ماته څه پیغام را لګله پاغه عمل وکم وس عمل خو تعالی کې په ترجمه پوښی غنا په مقصد چې کوم نه پوښی نه چې مقصد باندې نه پويږي عمل به پرې باندې سوکي او دا خبر ذهن کې یاد ساتي انسان بر ګنا نه علم نه کیږي انسان باندې کمال ال کوي چې کله د الله ير پر انسان باندې غالب شي توجه سره خبره مختصرا ختمومه انسان باندې کمال ال کوي انسان بر ګنا نه علم نه کیږي چې د الله ير پر انسان باندې غالب شي د الله ير په سبانه ذهن ترازي زړه تر الله ير بسنګ راځي چې د الله د ير د وجنا ته نیک اعمال چې کوم دینو شروع کې بد اعمال چې کوم دینو دا پرېره دا صرف او صرف د الله په ير باندې انسان په سر باندې فلس ودروا د چې ګناه کې د بیان کول شي هو کړي انسان په ذهن باندې د الله ير مسلط وا د نیمه شپې د چې کوم دی د الله تعالی خلاف ورزي نشي کوله خوشي زنګل کې الله خلاف ورزي نشي کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سفر باندې روان دي زنګل کې چې کوم دی عمر فاروق روان دي لباس بالکل ادنا دی جسم ته چې کوم دی جامو ته ټوکړي لګېدلې دي خوا کې چې کوم دی یو زنګل کې روان دي یو ګډبره یو شپن کېره ګړي سره بيزي چې کوم دی نو سره عمر فاروق رضی الله تعالی ورته وی ير زه مسافریم وګې شېما مال لک پېج کندینو د بيزونه ولوشه هغه ورته ملمړي خپل سړی ستانه د یو مسلې ته پوس کوما یو سړی ر بيزي د خپل ندي هغه په کرای باندې او مزدوري باندې بيزي ساتي کده ته یو ملمو وي مال د دې بيزونه پي ولوشه زوګې شېما درغه کس د پاره دا جایز دي عمر فاروق ورته وی ولې دا بيزي ستانه دی وینا دا زماره بل مالک دي زه په کرای باندې سروما عمر فاروق ورته چې بيزي ستانه دي عمر فاروق د امتحان لري سړی خډیر زیات متقی خوشی زنګل کې الله نه دومره یریږي عمر فاروق په غوانه امتحان کوي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې دا سکارو کا ځوانا یو بزلنګ په مارا خرڅکا زپری لار باندې زم مسافریم زبتی پیل و شما و دروم خرم وی کله چې کلی ته ورسیرم بزب ځان له زواکم ک مالک تپوس کول دا خوشی زنګل له دې زنګل کې چې کمندانو شرمخان بزی ماتي مالک ته بانو کا زمانه شرمخ چې کمندانو بزما ته کړي د بزو ډیر ډانچيري د بلی بزی ډانچور ته وخا چې دا ډانچر شرمخ ماته کړی دا ځکه ستا مالک خوستان نه خبريږي عمر رضی الله تعالی په ځوان باندې چې کم دی امتحان کوي هغه ځوان چې کم دی عمر فاروق ته ګوري ملما ما ډیر ساده ښکار شي که زمام مالک نه خبريږي د مالک خو زما ستا خبري او موري زما دوکم چې کم دی نو اني زبقت اندا کار ونکم عمر فاروق او ځوان په ملا باندې وډبو په الله قسم په دنیا باندې ستاون ته ځوانان الله په قیامت نه راولي دا الله نه داس یری د ځوان خوشی زنګل بای دا الله یره چې په انسان باندې او ګناه طرف ترې نزي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د شپې په خپل دور خلافت کې راسي چکرې لګئی
چې چاته خو تکلیف نه لري سحر د پښمنه ټیم د یو کور کې یو زنانه او لوري دا یو بل سره لګیاري مور ورته وی لوري داسې کار وکا مخکې باندې 100 روپۍ زیات کول زمونږ د کور اخراجات په پوره کول نن چې کم دین غوا په کم کړي دي تو بور واچو هغه ورته وی چې مور عجیب خزي الله تعالی پرې باندې ناراضه کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا امیر المؤمنین چې کم دین منع کړی دا مور ورته وی دا خو نیمه شپه ده سحر سار ټیم دی دا راته وی امیر المؤمنین خو به ودی هغه ماشوم ورته مور ډیره ساده خزه معلومه شي ک امیر المؤمنین ودی دا هغه امیر خلا تاخذ سنه ولا نوم الله له خوب نه ورزي شاته چې کم دی دروازې نه حضرت ابوبکر صدیق چې کم دی نو ولار دی مور او لور داسې مذکور کوي سحر چې کلا حضرت ابوبکر صدیق خپل زامن ته وی داس یو زنانه را داسې پاک دامنه جنې مې لیدلې تاسو سره نکاح کول غواړم یو زوی په نکاح کړه هغه زنانه نه چې کم دی الله تعالی لوی لوی استي پیدا کړي دا ولی مای کني مشوره د الله یرا پر انسان باندې د الله د یری د وجنا د الله نه فرمانی نه کوي که خوشي زنګلی د نه فرمانی نه کوي کله چې الله یرا نه رڼا ورځ د خلکو د مخ کې وته جرمونه کوي خلک پستان اړو خبريږي نه وزدا پتا چې د الله د یره برازي څنګه د الله یره په پدې باندې راځي چې تا قران د ترجمه سره وي دا الله عظمت زړه تکو شو چې عظمت زړه تکو شو تا رب پیجن چې رب څومره لوی قادر ذات دی څومره طاقتور ذات دی تا ته قران چې کنده د رب پر ربوبیت باندې دلایل وي دا الله په عظمت او بڑائی درته دلایل وي تا رب او پیجن دو کله چې الله او پیجن او معرفت حاصل کا دا غینه پس یره زړه تراله کله چې یره رااله د انسان د اندامونو خود به خود نیک کارونه صادر شو د بدون منشي پته ولګره چې قران زده کول لازم دی کتابونه کې یو کتاب دی زمونږ د طلبای وای د عربی زده کولو لپاره نفحت العرب ورته وای هغه کې د یو بانګي او د باشي چې کاندنه په خپل منځ کې د یو بل سره تذکره ده باشه چې کاندنه یو سړی نیول او سانګوري ټکټ کړو او بیا د اذان سره عادت کړو چې کله به आवाज وکښپېلې به و باشه براله دا سړی پر یو غباندې وکیناستا او په کور کې یو بانګیو هغه بانګي چې وکړه مالک د سیتنه بانګي به هغه ځای ته منډې کړي چې مالک په چرته دی خو بل طرف ته نه بانګي به اخوا منډې کړي باشه په غور ورک بانګیلا ورته بانګي دومره نمک حرام او بے وفای باشه ورته وای هغه بانګي ورته باشه ولې وای زکه چې زو زنګلی مرغیوما د مالک چې کم دین ونیوم زما سره ظلم کو زمانه وزر کړ کړي خدای ظلم نورسته مال خوراک را کړي مالک چې کم دین را کړی ری نو زه د هغه دومره وفادار جوړ شوم چې هغه التماته یو شپېلې وی आवाज وکي زرا شم کله په سر کې رم کله پوګه کې رم او ته خو زنګلي حیوان نه وي ته خو د کور مرغې وي پر کور کې دنه چې کم دینو پیدا شوی پدې کې لوي شوی عمر برد ردی مالک خړل او سکلی در په ګوډګي کې چې کم دینو شپېری سبا کړي د سمره مراد در کړي او د چې پدې جنو تاخوا منډه کې کا خوا د لا شي تدې خوا منډه کې کده دې رانه سي تبي اچغوي داولي د بانګي عجیب جواب ورک زره پور اعظم چې کله تا قران از ذکر الله معرفت تازه لراغه الله دې او پیجن د بدلایل سره دا غینه پس د الله یره پتا باندې غالب شو خود به خود به ګنا نه من کېږي نه کومال طرف تزي بانګي ورته چې دغه خوجره کنه دغه خوجره چې ته زنګلي مرغۍ وته چوڑکې سپېجنې تا چاړه سلی دلیلا او ته سوان سپېجنې چې راسي پوری دا علالول پټیم کې را مالک چې کم نه داسي ومږي اتر دینه څه خبره چې سړی پر دوانو خپو باندې راو خپکيري او د دوانو وزري ول ربل لاندې کی او جب ول راو باسي بسم الله الله اکبر دا قصې تاسو لیدل تر مالک پیجنې نه کله چې تا دې او پیجند ته بیا شپېلی سره لري تختې نږدې باندې راځي خبره ما دې پوری کوله من رب پیجندل نه زکات زمون ير نه کیږي زکه من جرمونو لغاړه ورکو کله چې من رب پیجن چې څومره لوی قادر ذات په الله قسم من بر جرم نه لري تختو من تبر جرم په ټیم کې الله قدرت او عظمت زین ترازی من به فورن د جرم نشاته کیو او دا معرفت په پدی راځي چې قران تکې نه ووري قران ته کله کې نهسته ووري نن الله مقدر کړی دا خبره ختمو مې او د 3 منټه خبره کوم خبره ختمو ما نن الله مقدر کړی دا په خاطر ورکی وا خلق لری لری تل علماء پسې سختۍ به برداشت کولی قربانې به ډېر زیاتې کولی لوګي به برداشت کولی نن کماو تار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نو مخلو داغه تاریخ لګ مطالعه کا چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا قران څنګه زده کړو دا حدیث مبارکه څنګه زده کړو شیخ عبدالقادر جیلانی وای
और बगदाद तवली गलम मदरसी था मदरसा के में दाखिला वागस्ता मदरसा की रातवी ची सबक बदर तवायो खुराक पखपल जान लके जजी कम दे जमा सर खर्चा खत्म शा जमा जिगरी के रवान शुमोगे शेम द मदरसी छुटी शा जलालम यो नहर दे यो सिंध दे आगे की वल जोड़ शो आगे वल तरासिर वनु दा पानी ची कम देनो तावीरे जलालम दा वल नमी द वनु पानी रवागस्ते आगे में उखड़े खीट की सनस ची कम देनो लहर आगे सनस जमा गुजारो शा आलम मदरसी था माजी कम देनो शपम तेरा कड़ा सबा में सबकुन हुए सबा मा जिगर बिया लाड़म अगवल की नूरी पानी खते अग पानी में उखड़े रोजाना बतलम यो मा जिगर बल मा जिगर बमा पानी खड़े पागे बांधे बमा गुजारा कवला मा बखपल सबकुन जी कम देन वे यो मा जिगर व गेशेमा कलच बजमा जिगर अगवल लतलमा स्तरगे बदल वगे ना तोरे दे आ पानी ची बोम खड़े लग गुजारा बराला जजी कला वल वरलम माले ओ तालिब इल्म मखिल रागे सलाम ओक जमा पजड़ की यर राला असिन चा पानी दी तालिब राना खोड़ली जची लाड़म वल असिता वेदो पानी बल तालिब चिकम देनो खोड़ले वे दलवगी दवजिना जाल तक चिकम देनो वलाड़म रबर समंदर सिन गाड़दा बिल्कुल शगिरी शिन बुटे निष्ठे जबरदस्त चिकम देनो उखरम श्रम इरादा अगर पानी खोड़े बल तालिब इल्म खोड़ली जबो सखरमा जाग जेते लजान में रसोलो वापस दरातो त्वान जमाना किरो माय राश लगडीर खो पोएगी लगडीर चिकम देनो ला सुखपी कार कई दलते जुमात नूरानी मस्जिद वर्तवई जबल आरशम पागे के बप्रियोजम कमरशम सोक जुमात तमांजल रागे मां बची कम देनो पूर्ता की शर्त खख पमी की दरिस सिंध गाड़ी ने चिकम देनो जा जरालम नूरानी मस्जिद की समलास्तम यो पूर तमाजी कम देनो डड़ वाला यो शब पस जगोरम यो कसरावे खुराक ते और सर डोडई और सरा यो लोखी के और सर तरकारियां उगले रे केना खुराक कई देची पन वड़े पस खुलवाज की जमा खुलर दे जेना असी वाजशी मा सर चिकम देनो खदा को कलच जोटो खीरम आगे कस जवकतम जेरा पासोलम खुराक ते केनोलम मान लनीर ने वड़ई कवला मैं शायद देमो के शवे ददन खुराक न खत्मम आगे कस जमानत तपोस कई तसके दलता मैं इज्जत तालिबियम वे बिया खुश व मैं गसंगा दयो तालिब मुताबिक दर न तपोस कुम मैं सरा न तपोस के द जीलान दा लकीओ कसते अब्दुल कादिर न मेरे माले मोर पैसी रा करे जरा गरम दलता चरता तालिब इल्म दे द्रियो रजी वगर जीरम माता तालिब इल्म पर नजर बांधिरानगे जवगे शम दाग प पैसों में खुराक वास मावर ते अब्दुल कादिर जेमा जमामूर ताले पैसे दरकड़ी मातवे चित्ते न दा खुराक स्तारे मास्ता प पैसों बांधे अगस्ते नूर खर्चे रगड़ा मैं अगर दौर के बा खल्क लोग बर्दाश्त करे इल्म बे हासिलो इंशाअल्लाह द क़यामत पर रज़बान शेख अब्दुल कादिर जिलानी था बियाद खपले माने हाल हुआ जो मंग द घर पे सर के उसीदो अल्लाह ताला उलमा और कुर्रा दिल तरह वस्ते मंग तबे कुरान न हिफज सर में और तर्जुमो सर बयोमी अल्लाह सुमरा लोई नेमत थे दादा अल्लाह लोई नेमत थे क़यामत पर बजमंग सब आनई चिरब मा कुरान वले न दे वले लोगी पसिरातली थंदी रातली मुसाफरी पसिरातला दिदन में कोर लवर लरावल औ पकदरदान जानान मिजान बेकदर कना सुमर च उलमा राल मुंगता मदरसे कुसूत रवर सेरे कुरान न चिकम दे द जुमात मेरा कुरान आवाजुना पोर्तशल दुमरा जमुंगा चिकम दे नफरत पैदा शो अल्लाह खपल हुज्जत ताम करे रे दमाणे री सर ते तासुल उलमा रावस्तरी मोले से अब द कम जेरे दा बल कली रे बल दुनिया रे स्तासु पजबम सही न पोईगी स्तासु पजब बानी जी कम देनो तासु पोए कई पा अल्लाह कसम दा उलमा स्तासु खैर ख्वारी दा उलमा खैर ख्वारी गरे दरियो ख्वाल रा शिरस्तासु बदख्वा नदी गरीब दल तक स्तासु इमाम दे औ खपल गाड़े पमा पसी लांगन तरावस्तो दरे गरीब बतील सवी वस बिया ची कंदे माते वे खैर दे जबरे वे सम और आबद उलम खुतरे खलकु ते उसु खबरी वका वले दा खबरी मंग नूर से के मिलावी गुना दा कमी खबरी जी जकुम दादी किताबों ने केवली नहीं दा स्तासु जी कंदे न सिर्फ खैर ख्वाइदा स्तासु र पारे जी कंदे जरा वस्तम दा उलमा स्तासु खैर ख्वारी दरियो सरके नहीं दा खपल सर ताजुने जी कंदे न वगणई दा खपल सर ताजुने वगणई दरियो पर सर परस्ते के दा कुरान इस दकई पा अल्लाह कसम इस बान द क़यामत पोरस बांधि निष्ठे कि रब मन कुरान वली ने इस दकड़े अल्लाह हुज्जत पमंग बांधि ताम करे रे उलमा दिल तरह वस्तिरी और दा खबरम ज़हन किया रसातई दा खबर ज़हन किया रसातई अल्लाह दा नेमत यो जेल वर की दा मिशर पाराल तबर करार न साथी गोरे अल्लाह पिरा खलक यो नेमत रा अल्लाह पिरा खलक अज़मी हम चिदा नेमत मोर कोरे दा खलक सकई करे च खलको एराज शोरो को
خلکو چې کوم دی غلط نظرونه دیو ته چې کوم دی نو شروع کړل خلکو په خپل منځ کې ردیو خلاف خبرې شروع کړې الله دا نعمت والی بل طرف ته ویسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم ځای کې پیدا شو مکه کې مکه ته راغی د مکه خلکو بے قدری وکړه الله ته مدینه ته بونه ته الله ته مدینه ته صحابه بوتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوته نو دا الله نعمت ته نیم قران تاسو اورید ان شاء الله دا نیم چې کوم دی نو توجه سره واورئ او دا نوجوان طبقه ته خصوصا کم چې ایجوکیټډ طبقه را کالجونه سکولونه کې سبق وای دغه تعلیم سر راشي استاو د پاره لوی مقره او بیا ما سکوتنه ما خام نه پس ټیم دی د ټیم کې هټول خلک فارغي راشي نیمه ګنټه او ګنټه ټیم پیدا قربان کې کینه قران ته قران باندې ځان چې کم نه منور کوي ان شاء الله دا سه وفادار کتاب دی دنیا کې هم مرګره دی ځنکدن کې هم دین مرګره دی قبر کې هم مرګره دی آخرت کې چې کم نه هم ستا مرګره دی دا سه وفادار کتاب دی تاسو سره خمو قرا دغه مقینه چې کم نه پیدا والی الله تعالی ری زمونږ قران ته زلون سپین کی د قران سره د الله زمونږ محبت پیدا کی الله دې دا قران زمونږ د نجات لپاره ذریعہ او سبب وګرځي الله دې دا قران په دنیا کې هم زمونږ بهترین دوست جوړ کی الله دې په قبر کې هم زمونږ بهترین دوست جوړ کی الله دې په آخرت کې هم زمونږ بهترین دوست جوړ کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترم اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي